طيبة وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. دلته موږ ورکه کښېښوله خوندو موږ به د ګروپ 2 دپاره نن به د اخفا رولز کښېږدو چې رابطه د اظهار وه. اخفا رولز لکه څنګه چې موږ مخکې واضح کړی وو چې د اخفا 15 ستوري چې هغه دغه په سکرین باندې چې دي ت ث جیم دال ذال ز سین شین صاد ضاد طا ظا ف قاف کاف. په جی کې بیرته دا 15 حروفونه چې په جی کې 15 حروف لږ غټ دي. کم حروف دي؟ صاد ضاد طا ظا قاف. دغه 15 حروفونه چې دا لږ اخفا به غټه وي چې دا حروفونه راسي. اخفا یعنی چې د نون ساکن او د تنوین بعده دغه 15 حروفونه راسي هغه وخت به موږ اخفا کوو. اخفا مطلب پټول ته وایي، یعنی د نون اواز به زموږ پټ وي. لکه اوس دلته سکرین بله ورکه موږ کښېښوله دلته چې دی شیئن. ګوره زموږ چې اخفا کوو دغه خبره به موږ یاد ساتو چې زموږ ژبه به د تالو سره نه موښلي. که زه وایم من نو هغه وخت زما ژبه د تالو سره وموښتل. که زه وایم نو دلته زما ژبه ولاړه ده. شیئن نو دغه وخت به زموږ ژبه د تالو سره نه موښلي او زموږ اواز به دلته لږ پوزته ځي. نو دغه اخفا رولز دي. موږ به دغه ډیر خیال ساتو. اکثره خویندې دغه من وایي. دغه واضح تاسو ته کوله چې من مه وایاست. اخفا مطلب پټول. من که زه وایم هغه اظهار دی، اظهارول ته وایي. لکه موږ چې رافته وو اظهار یعنی ښکاره کول. اخفا مطلب پټول ته وایي. د نون اواز به موږ پټوو او زموږ ژبه به د تالو سره نه موښلي په دغه وخت کې او موږ ژبه به بل حروف ته تیاره ولاړه وي. لکه دلته چې دی شیئن شین داسې چې ما حروف راواخیستي هغه ته زما ژبه اماده وه. نو دغه چې دی یعنی د اخفا رولز دي چې موږ تاسو ته واضح کړل او موږ به یو 2 سکنډه وخت هم ورکوو. ژر به نه دغه کوو. یا د یو الف په مقدار یا د 2 سکنډه. لکه مثال لکه موږ چې یوه ګوته بنده کو او بیرته ټوله کو جیته د یو الف په مقدار وایي. یا مثال لکه 2 ګوتې چې خلاص کو جیته یعنی 2 سکنډه کده کېدلی شي. نو دغه وخت کې به موږ اخفا چې کوو یو 2 سکنډه به وخت وکړو. ژبه به زموږ د تالو سره نه موښلېږي. دا دوهم او بل اخفا یعنی د نون اواز به پټوو او زموږ ژبه به د تالو سره نه موښلېږي چې د نون ساکن او د تنوین بعده کم 15 حروف راسي. انشاءالله موږ به بل ورق چینج کړو. اوکې دلته اخفا پارت 1 راغلی دی. د تا حروف دي. اول حروفونه چې دلته حمزه دي. دلته پر نون باندې سکون دي خو موږ دلته نه وینو. دلته نه دي راکړي. دا د نون ساکن دي یعنی دلته ورغندی دي په نون باندې. دا نون ساکن یعنی د نون ساکن بعد چې راغلی ده تا راغلی ده. د اخفا د طول سره راغلی ده. دا به څنګه ادا کو؟ تبتغو. تا به د با سره یو ځای کوو. تب با باندې به قلقله کوو او دا بله تا چې ده هغه به یو حرکت فتحه ده. غو چې دی دلته حروف مده دي
دوه حرکات به کشو. أن تبتغوا أول حروف جنات تجري من تحتها الأنهار. ځکه چې زما ساه د غونجې وه ټوله ما په یوه ساه کې به اخیستې آیات. دلته بیا یو څه لږ تاسو ته دغه کوم جنات. دلته جیم به د نون مشدد سره یو ځای کوو او نون به دوه حرکاته کشوو. دلته به 2 سکنډه وخت ورکوو ولې دا نون مشدد راغلی دی. دا بعد نون به دوه حرکاته کشوو. تا باندې تنوین دی ډبل زیرونه راغلي چې د جې بعد تا راغلی ده د اخفا د تور څخه. نو دلته به موږ اخفا کوو د نون اواز به پټوو. او دا بله تا چې ده تاج. دلته به تا به د جیم سره یو ځای کوو. پر جیم باندې سکون دی ورغندی دی. ته به قلقله کوو. ری چې د حروف مده دي دوه حرکتې کشو. نو دا به زه د جې ځای په تاسو ته واضح کړم. جنات تجري او دا بل به یعنې نیم به درته ته واضح کړم. دا بل من. دلته بیا نون ساکن راغلی دی یعنی په نون ورغندی دی من. دلته به موږ دلته ګورو چې تا راغلی ده دې بعده د نون ساکن بعده. نو دلته به موږ اخفا کوو. زما ژبه د تالو سره نه مشلل ته تا به د ح سره یو ځای کوو. دا بله تا چې ده هغه زیر لري یو حرکت او ح چې ده حروف مده ده دوه حرکته کشو. بېرته به دا ح موږ دلته ګورو لام راغلی دی د جې بعده. دا به د لام سره یو ځای کوو. همزه الوصل به نه وایو. هل. بیا ان پر نون باندې سکون دی پر همزه باندې فتحه ده. دا به د نون سره یو ځای کوو. ان ها به دوه حرکت کشو. رو چې دی پر را باندې پیش دی یو حرکت دی رو. نو دا موږ څنګه ادا کوو. من تحتها الانهار. بل توری دلته تمیلو. دلته اخفا ده په نون ساکن بعد تا راغلی. دلته به همزه به د نون سره یو ځای کوو. دلته به اخفا کوو ولې چې تا راغلی ده. پر تا باندې فتحه ده یو حرکت. می به دوه حرکت کشو حروف مده دي. لو چې دي هغه هم حروف مده دي. واو مده هغه هم دوه حرکت کشو. تمیلو لاندې. دلته بیا نون ساکن بعد تا راغلی ده. دلته همزه به د نون سره یو ځای کوو. اخفا به کوو ولې تا راغلی ده. تا باندې فتحه یو حرکت کو چې دی حروف مده ده دوه حرکت کشو. پر نون باندې فتحه یو حرکت. تی په تا باندې زیر دی یو حرکت. جیم به دوه حرکت کشو. ولاړ زوړ دی مد بدل دی. پر را باندې فتحه ده یو حرکت او پر تا باندې تنوین دی. دا به څنګه ادا کوو. تکون تجارتا. تكون تجارة. دا بل توری. تراض. دلته بیا اخفا راغلی د نون ساکن. عین به د نون سره یو ځای کوو. د نون اواز به پټیږي. تا باندې فتحه یو حرکت. را چې د هغه په حروف مده ده دوه حرکت به کشو. په باد چې دی پر هغه باندې تنوین دی ډبل زیرونه راغلي چې تراض. دا به دا رقم ادا کوو. لاندې بیا دا ټوله د نون ساکن سره راغلي چې دلته بیا نون ساکن دی. پر نون باندې سکون دی یعنی پر همزه باندې زیر دی ان. لیکن دلته تا راغلی ده چې بعده دلته به موږ اخفا کوو. دا به موږ خیال ساتو چې کله زواري د زوار پر رقم بیا ادا کوو. چې پیشي د پیش پر رقم او چې زیری د زیر پر رقم به وایو. د دې بعد تا راغلی. تا به د جیم سره تج. دلته بیا قلقله ده پر جیم باندې او دا بله تا فتحه یو حرکت. نی زیر لري یو حرکت. کسره ده. بو حروف مده دي دوه حرکت کشو.
تجتنبوا تجتنبوا دبا دا صدا کو یو حرکت به چې هغه به یو حرکت ادا کو کشو بنا بو به یوازې کشو بل توری وَإِن تَكُ حَسَنَةً و یو حرکت دلته بیا نون ساکن راغلی دی حمزه به د نون سره یوځای کو پر حمزه زیر دی وبخښئ دلته ما ان ویلي زیر دی بیا د جې بعد تا راغلی ده د اخفا د توري څخه فتحه د یو حرکت به وایو کاف چې دی پر پیش دی یو حرکت ها چې ده فتحه باندې ده یو حرکت سین باندې فتحه یو حرکت پر نون باندې فتحه یو حرکت پر تا باندې تنوین دی ډبل زورونه جه او دغه ها سین نون دا به یو حرکت کشو یعنی یو حرکت به ادا کوو ولې زورونه جه کشو بنا په دا کې به ایجاد کوو وَإِن تَكُ حَسَنَةً دلته تن چې دی ولله چې بعد بل شی موږ نه وینو نو دا به واضح کو وَإِن تَكُ حَسَنَةً بل توری حمزه باندې فتحه د یو حرکت یعنی دا به د نون سره دلته نون ساکن راغلی دی د نون سره یو ځای کو ان د جې بعد چې تا راغلی دلته به موږ اخفا کوو یعنی زما ژبه د نون د تالو سره نه موښلي نون اواز پټ سو جې بعد تا راغلی ده تا باندې فتحه یو حرکت ضاد چې دی هغه زیر دی دا به د لام سره یو ځای کو پر لام باندې شد دی او لو لام بیرته د واو سره یو ځای کو حروف مده دي دوه حرکت کشو لیکن دلته سین راغلی دی پر سین باندې شد دی دلته همزه الوصل راغلی دی هغه به نه وایو نو دا به د لام به ډایرکټ د سین سره یو ځای کو لس نو دلته واو پاتې سو همزه الوصل پاتې سو او د بل لام پاتې سو سین باندې فتحه یو حرکت بی چې د حروف مده دي دوه حرکت کشو پر لام باندې فتحه یو حرکت دی اوب څنګه دا کو أن تضلوا السبيل دا لږ مشکله دی که بیا هم خوند نسی ویلی نو موږ به بیا دا نیمه کوو خو چې دا یو ځای وویل سي نو ډیر به ښه که نسی ویلی نو بیا به دا څنګه وایو أن تضلوا السبيل بیا به همزه الوصل د سین سره یو ځای کو خو دا یو ځای باید وویل سي که بیا هم خوند نسی ویلی نو دا به السبيل کولی سي خوند چې اساني الله دې وکړي چې ټوله خویندې پوه سوي یې کومه خور که غواړې زموږ سره پریکټس کولی سي خو یوازې بیا واضح کوم چې نون اواز به موږ دلته پټوو دلته ټوله د نون ساکن راغلی دي یعنی نون ساکن مطلب چې پر نون باندې ورغندی دي سکون دي د د مخه حمزه راغلی دی یا عین راغلی دی هغه به د سره چې یو ځای کو د نون اواز به پټیږي